دا د خوست ولایت 203 منصوري قلي اردو لومړی پالي لیوا ده. له همدغې پالي لیوا څخه 600 مجاهد عسکر او منصوبین د خپلو 3 میاشتنیو نظامي زده کړو ترلاسه کولو وروسته د هیواد ساتنې او خدمت په موخه د فراغت سندونه ترلاسه کوي. د منصوري قلي اردو ویان د استادانو په وینا دغو فارغو کسانو ته د نظامي زده کړو ترڅنګ عقیدوي، فکري او صحي زده کړې ورکول شوي چې د هیواد دفاع، ساتنه او ولسونو ته به د آرام ژوند راوستو کې ګټور تمام شي. د مجاهدینو لپاره معسكر اعداد او تدریب یا هم نظامی زده کړې د دوی لپاره یو روحیه ده، یو مورال ده او د وطن د ناموس، د خپل مال، د عزت، د دین، د هر څه لپاره دوی ته یو هغه پروتوکولیزم زمینه مساعده کوي چې دوی بیا کولی شي په هر ډول سختو حالاتو کې هر رنګه دفاع وکوي، لکه څنګه چې موږ تاسو الحمدلله تیر شل کلن یا هم مخکې هغه څه بیلګې لیدلې. دلته سکیله زده کړې ورکړل شوې، خفیفه زده کړې ورکړل شوې دي، همدارنګه د تکتیک زده کړې ورکړل شوې دي، همدارنګه د صحیح بخش کې زده کړې ورکړل شوې دي چې ان شاء الله په راتلونکي کې به په هر بخش کې د مجاهدین چې خپل جزاتمونه ته سي ان شاء الله هر بخش کې به دوی خپل دند تر سره کوي او د ولس د خدمت لپاره به خپل دند په مخ وړي. د فراغت غونډې په یادو مراسمو کې ویناوالو له اسلامي نظام څخه دفاع کړل د ټول ملت واجبه وبلله او ترڅنګ له فارغو نظامی مجاهدینو وغوښتل چې د هیواد دفاع او ملت ته خدمت کړل لویه میړانه ده، ولې دا میړانه په قربانیو ترلاسه کیږي چې باید مجاهدین یې په ورین تندي تر سره کړي. فارغ مجاهد عسکرو او منصوبینو له دښمنانو څخه د هیواد له ګوټ څخه دفاع کړل خپل مسؤلیت وباله او خلکو ته یې د آرام او سوکاله ژوند راوستو پوره ډاډ ورکړ. د هیواد د دفاع او د اسلام مقدس دین د دفاع او د افغانستان د خلکو د دفاع لپاره به د ترڅو مو په بدن کې یو ساس کوي نه موږ له هغو څخه به دفاع کوو او د هغوی د ټولو اسلامي او فرهنګي هغه څخه به دفاع کوو. موږ د 3 میاشتنو زده کړو کوم لله الحمد بدني، روحي، اسلامي او نظامی زده کړې لکه د قران کریم تفسیر، د نبوي احادیث او سیرت مصطفی، همدارنګه ثقيله او خفيفه اسلحه او صحت مبارک مو هم زده کړې تر سره کړې. 3 میاشتې مو دلته تېرې کړې. په دې 3 میاشتې کې الحمدلله سکنت او دغه رنګ خوراک څښاک ښه په منظمه توګه باندې ښه په ترتیب باندې سرته ورسېدل. هیڅ وخت کمبود او کمښت نه دی رامنځته شوی. د یادولو ده چې د اسلامي امارت د 2یم ځل حاکمېدو سره هر کال د هیواد په بیلابیلو قلي اردوګانو او فرقو کې په تسلسل ډول 3 میاشتني معسکرات ترسره کیږي چې ګڼ شمېر ځوانان پکې د نظامي زده کړو سره سره فکري، عقیدوي او صحي زده کړې هم ترلاسه کوي چې د ملت د خدمت جوګه ګرځي.